فکر او شاعرۍ باندې به یو لیکچر وړاندې کوو. زه فکر کوم چې دا د ځوانانو لپاره سره ضروري دی چې دې ته متوجه شي چې شاعري یوازې دا نه ده چې مثلا سړی ښه خیال ولري او مثلا بلکې دا هم ده چې په مسایلو باندې لږ د مفکر غوندې فکر وکړي که نه، لږ مسایل داسې وړاندې کړي چې زمونږ د ټولنې لوستونکي د هغې نه زده کړه وکړي. نو په دې خاطر باندې دغه موضوع د فکر و شاعري په دې کې به تفکر باندې تخیل همدغه شانتي ډولونه طریقه او دغه شانتي په نورو مسایلو باندې غږېږو. پټان صاحب زه ناوړي ها دغه ډاکټر احسان الله دربل شهرستان کې وایي چې د انسان ذهن چې دی دوه فعالیت لري. یو فعالیت چې دی هغه د لومړی فعالیت د عقل او منطق سره تړلی دی. عقل او منطق یعنې مسایل په د علت او معلول په اساس باندې تحلیلوي په عیني شکل باندې. دویم چې دی هغه احساسات او عواطف دي، یعنې د مسایلو په باره کې او د ژوند او دغه شانتې نورو په باره کې یو خپل تاثر او احساسات ښیي. خو البته دا یو خبره هم ده، خو د دې نه علاوه موږ که تاسو د انسان د ذهن فعالیت ته متوجه شو ګڼ نور فعالیتونه هم لري. مثلا د قضاوت په ټوله کې د انسان کاګنیشن چې ورته وایي یا شناخت ګڼ نور فنکشنونه یا چارې هم ترسره کوي. مثلا په هغې کې قضاوت کول دي، مثلا اراده کول دي، مثلا تصمیم نیول دي، مثلا دغه شان دي. په هغې کې یو تفکر هم دی او په دې اساس باندې که موږ په دغه ویش ته وګورو دا اصلا د شاعرۍ په باره کې دي. یعنې که موږ تاسې په شاعرۍ کې وګورو نو د ذهن نه دوه ډوله استفاده کېږي. یو هغه ډول استفاده ده چې یوازې د مسایلو په باره کې خپل تاثر وړاندې کوي شاعر، بل هغه دی چې د مسایلو په باره کې خپل یو قضاوت او فکر هم وړاندې کوي. په دې اساس باندې هغه البته دا عمومي کړي د لومړي ټول لپاره راوستې ده چې له لومړي نه علم او له دویمې نه هنر پیدا کېږي. یعنې داسې ښودلې ده چې له لومړي نه علم او د علم او د هنر ترمنځ یې لږې غوندې پرېکنده پولې ښودلې دي. خو دا لږه غوندې مسله ده او په دې اساس باندې د ډاکټر احسان الله درمل دا خبره یوازې تر شاعرۍ او هنره پورې موږ محدودولی شو چې په شعر کې یا داسې شاعري وي چې په تخیل باندې ډېره بنا وي او داسې شاعري وي چې په فکر باندې بنا وي. په دې اساس کله چې موږ د فکر خبره کوو، فکر داسې دی لکه خیال، یعنې خیال د تخیل د پروسې زېږنده دی. وروسته بیا په تخیل باندې لږ څه نور رڼا مچو، خو فکر هم همدغه شانتي د تفکر د پروسې یا د تفکر د بهیر زېږنده دی. یعنې فکر هغه مولود دی چې په یو شعر کې وړاندې کېږي، په یوه خبره کې یو څوک یو داسې خبره وړاندې کوي، یو مفهوم وړاندې کوي، خو داسې مفهوم وي چې مخکې نه ورته خلک نه وي متوجه شوي یا مخکې نه خلکو نه وي اورېدلی که نه. نو په دې اساس باندې دا د انسان په ذهن کې تفکر دی، یو پروسه ده. د دغې تفکر په اساس باندې کله چې موږ او تاسې غواړو چې دغه د پدیدو یا د ښکارو د مسایلو یا د مسایلو ماهیت معلوم کړو، نو یو لړۍ شروع کېږي. مثلا دا لړۍ د انسان د شعور سره او دغه شانتې د انسان د حافظې سره او مثلا د انسان د مشاهدې سره او د تجربې سره د دې ټولو سره تعلق لري او د مطالعې سره د ټولو سره. انسان د تفکر په اساس باندې د شیانو د پدیدو او د مسایلو په ماهیت باندې د پوهېدو کوشش کوي او کله چې دې ماهیت باندې د پوهېدو کوشش کوي نو بیا مثلا یو د منطق یو لړۍ شروع کېږي. مثلا دغه پیښه د کومې پیښې زېږنده ده، ولې زېږنده ده، دا ټول هغه پوښتنې دي چې د تفکر په پروسه کې ورته جواب ویل کېږي. مثلا که یو څوک د شعر په باره کې فکر کوي که نه، یعنې تفکر دغه نه د زاویې نه ګوري یا مثلا تفکر کوي. فکر کول یعنې تفکر، په عربي کې موږ چې وایو فکر کول، په عربي کې وایي تفکر. نو مثلا دې ته ګورو چې شعر له څه شي نه جوړ دی که نه، وایي چې شعر یو لفظي هنر دی. شعر خلک ولې وایي، شاعري ولې وایي؟ ځکه چې هغه غواړي چې خپل احساسات او خپل خبره او خپل ذهن او خپل برداشت نورو سره شریک کړي. د شعر مخاطبین څوک دي، شعر خلک ولې اوري؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په لومړي شکل باندې چې کله فرد په هغې باندې فکر کوي د تفکر د پروسې نه تېرېږي. نو په دې اساس باندې نه یوازې د شعر په باره کې بلکې د ټولو مسایلو په باره کې خدای وکړه که هغه د فزیک سره تعلق لري، که د میټافزیک سره تعلق لري، که د ټولنیزو مسایلو سره تعلق لري او که د ژوند د هرې برخې سره د انسان د ژوند د هرې برخې سره تعلق لري، انسان دغه مسایل د تفکر د پروسې نه تېروي یو ځل. هغه که داسې سره حتی که د خپل شخصي ژوند سره تعلق لري. موږ او تاسې وینو چې ډېر لوی مفکرین او فیلسوفانو هغه فلسفي چې دي هغه اکثره دي چې د علم او د منطق په اساس باندې ولاړې دي، خو که ورته متوجه شو اصلا د دوی د شخصي ژوند نه برداشت اخیستی دی. مثلا روسو در واخلئ،
روسو چې کله د بدنیت په باندې انتقاد کوي نو هلته ویلي چې ولا زه کوم کار ما په ځوانۍ کې نشو کولی او مثلا د یو راهبې سره اړیکه که نه نو دغه ټول مسایلو ته متوجه ولې نشم کولی ځکه چې ټولنیز نورمونه په ما باندې مسلط وو خلکو راته بد نظر کاوه دا ټول هغه مسایل وو چې روسو یو ځل ذهن نه تیر کړي وو نو د ډېرو لویو فیلسوفانو په ډېرو لویو فلسفي نظریو کې اصلا د هغوی شخصي یو مشاهدې جوړي مثلا تاسې مارکس در واخلئ هیګل در واخلئ دغه شان دي ټولو نو په دې اساس باندې تفکر د ښکارندو د ماهیت د معلومولو یو پروسه ده او دغه پروسه د علت معلول او مثلا دغه په یو لړۍ باندې په یو هغه باندې ولاړه په دې کې مثلا کله چې مونږ وایو چې د علت معلول خبره کوو نو دغه د علت معلول خبره انسان عموما چې کله تفکر کوي د مسایلو په باره کې نو په ټوله کې دغه میتودولوژي د فکر کولو دوه ډوله یا دا چې شیان تحلیلي مثلا یو مسلې سره یو څوک مخ شوی دی یو ستونزه ده کوشش کوي چې دا ستونزه کوم ځای پیدا شوه د دې ستونزې اړخونه کوم دي دغه ټول مثلا که شخصي ژوند کې مونږ تاسې در واخلو که نه یو شاعر هم دغه شان دی تفکر د لړۍ په دغه شکل باندې تیریږي دې ته تحلیلي فکر وایي یعنی تحلیلوي لکه دیکارت چې شاید تحلیلول بل ته ترکیبي وایي ترکیبي دا مطلب چې یعنی رغوي سره جوړوي سره چې مثلا دا مسله د هغې مسلې نه پیدا شو هغه داسې جوړول سره کوي یعنی هغه په اجزاو باندې ویشي د کل نه جز ته ځي دا د اجزاو نه کل ته راځي که نه دغه ترکیبي میتودولوژي وي کله چې موږ وایو چې تحلیلوي یعنی مثلا که په دې موږ فکر وکړو چې باران ولې وریږي ځکه چې دا یو علت لري وریځ مثلا وریځ ولې راغلی کېږي دا د علت معلول په یو سلسله باندې جوړیږي حتی ټولنیز مسایل هم دغه شان د علت معلول یو زنځیر لري که نه په دغه زنځیرونو باندې تحلیلیږي دغه اړیکې نه یوازې د علت معلول وي بلکې د مجاورت هم کیدی شي د ورتوالي هم کیدلی شي او دا د تخیل په پروسه کې هم وي خو د تخیل او تفکر پروسه هغه د دوی دغه چې دي لږ غوندې مختلفې دي میتودولوژي لږ غوندې مختلفه ده او مثلا اهداف لږ غوندې مختلف دي تفکر هم د شیانو ترمنځ دغه ګوري اړیکې ګوري خو هغه چې کله د ورتوالي اړیکې ګوري نو هغه خیالي اړیکې مثلا د یار د شونډو او دغه ترمنځ د لاله ترمنځ چې حمید کوم ورتوالی لرلی هغه ډېر دغه دی یا مثلا که د یار د مخ او د سپوږمۍ ترمنځ کوم ورتوالی دی هغه صرف خیالي دی نو په دې اساس باندې په شاعرۍ کې دغه د ورتوالي د اړیکې نه تشبیه او استعاره او سمبول او دغه شانته نور شیان پیدا کېږي کله چې دغه تفکر ګوري نو هغه د عیني شیانو په ارتباط باندې غږیږي مثلا که موږ تاسې ساینس راواخلو هلته مثلا یو هندسه در واخلو بېلابېل هندسي دي یا مثلا بېلابېل د مثلث بېلابېل شکلونه دي دا څوک چې ورته متوجه شوی دی 3 ګوټه لري او 3 زوري لري نو دا په یو دغه کې راجمع کړي دي او دې ته مثلث ویلی دی نو هلته او دلته د ورتوالي هغه شکل لږ غوندې مختلف دی دلته په عیني تجربو باندې ولاړ دی او هلته په خیالي تجربه باندې ولاړ دی یا په تخیل باندې ولاړ دی همدغه شان د مجاورت چې هلته په دغه کې څه ورته وایي په تخیل کې مرسل مجاز پیدا کېږي په تفکر کې هم وي د شیان ولې سره خواپخوا دي که نه په عیني دنیا کې مثلا په دې اساس باندې په دې ډول باندې د شیانو تفکر د شیانو ترمنځ اړیکه کشف کوي او داسې اړیکه کشف کوي چې بالعموم کېدای شي څوک ورته متوجه نه وي نو په دې اساس باندې دغه تفکر او تخیل پر وړاندې ځینې خبرې ما وکړلې چې تفکر چې وي هغه ډېر په عیني شیانو باندې د عیني شیانو په اړیکو باندې ولاړ وي او د هغې هغه د علت معلول اړیکه که ښیي که د ورتوالي اړیکه ښیي که د مجاورت اړیکه ښیي هغه ډېره عیني وي خو د دې په مقابل کې د تخیل هغه چې وي هغه ډېره خیالي وي موږ او تاسې پوهېږو چې تفکر بېلابېل ډولونه لري مثلا عیني تفکر وي د عیني مسایلو په باره کې چې په ټولنه کې موجود وي یا په طبیعت کې موجود وي انتزاعي وي ډېر د انتزاعي مسایلو په باره کې خلک فکر کوي مثلا د میټافیزیک په باره کې فکر کوي ژوند څه شی دی اوس ژوند یو انتزاعي مسله ده که نه مرګ څه شی دی یو انتزاعي مسله ده او مثلا دغه شانتې ډېر نور مسایل دي چې په انتزاعي شکل باندې موجود دي خلک په دې فکر کوي که نه او شاعران هم په دې فکر کوي ځکه شاعر هم د هر بل هر انسان غوندې یو د دې دپاره یو دلیل لري یا یو د تفکر د سلسلې نه دا خبره راتېروي چې مرګ مثلا غني خان وایي چې دغه مرګ د ژوند دریاب له یو بله کناره ده که نه مرګ د مکان سره د لامکان پټه نکاح ده که نه دغه شانتې نو په دې اساس باندې په دې مسایلو باندې په میټافیزیکي او انتزاعي مسایلو باندې فکر تفکر کولو ته انتزاعي تفکر وایي همدغه شان د انتقادي تفکر دی انتقادي تفکر دا مطلب چې نه یوازې دا چې مسایل تحلیلوي د هغې په باره کې یو بلکې موجود
افکار چې په ټولنه کې وي یا ذهنیتونه چې وي په هغې باندې انتقاد کوي. موږ په شاعرۍ کې دا ډول تفکر هم لیدی شو. او بل خلاق تفکر دی چې مطلب دا دی چې مخکې د مخکې نه په ټولنه کې نه وي موجود. کیدای شي یو فکر په عین حال کې خلاق هم وي انتقادي هم وي، یعنی دا ویش په دې شکل باندې شوی دی. خطي او ناخطي هم وي. خطي لکه د ریاضي هغه مثلا په ریاضي کې د مسایلو ترمنځ یو افقي رابطه وي، هر فرمول چې حلیږي یو افقي او نه افقي بیا بالعموم انتزاعي او میټافیزیکي او دغه شان د مسایلو کې چې کوم تفکر وړاندې کېږي هغې ته ناخطي وایي. په دې مسایلو زه ځکه زر تېرېږم چې دا زموږ او ستاسو د پاس سره ضمنا ارتباط لري. ښه هغې کې یو شی پاتې نه شو، مثلا د مسایلو او افکارو د شنن او حل لاره پیدا کول یو خلاق تفکر دی. مثلا مسایل وشرل شي ټول تحلیل شي، په سر رئیس وایي چې نورو پسې تک سړی خړمخې کړي. دا د شعر په سطح پل دغه ګرد د لارې وګورو د شپون په مخ دلته لیکل شوی دی که نه. نو که موږ او تاسې مثلا لږ د دې شعر نه د پسرلي صاحب ذهن ته لاړ شو، داسې فکر کوو چې پسرلي صاحب مشاهده هم کړې وه، مطالعه هم کړې، بېدل هم لوستی او نور هم لوستی او تاریخ هم لوستی د افغانانو او د دنیا، او بیا د خپلې ټولنې د هغه وخت چې مثلا دلته جنگ روان و، جهاد و، دلته دې ځینه د کمونیستي رژیم هغې ځینه جهاد د هغې طرف نه جهاد روان و. نو پسرلي صاحب لیدل چې ځینې خلک په ځینو خلکو پسې په پټو سترګو ځي. ولې ځي؟ دا ټول مسایل پکې. البته شاعر چې کوم تفکر وړاندې کوي هغه د ټولو سوالونو جواب نه وي، بلکې هغه صرف یو نتیجه وي. دا په یاد ساتئ، د ټولو سوالونو جواب تاسو صرف په فلسفي نظریه کې پیدا کولی شئ چې یو فیلسوف وړاندې کوي. او دا د فیلسوف او د یو شاعر ترمنځ فرق وي چې شاعر صرف تا ته نتیجه وایي چې دا داسې ده. نو ډېر تحلیلونه وروسته دا خبره کړې ده چې مسایل یې تحلیل کړي دي په خپل ذهن کې، او بیا دا خبره چې حل لاره ده چې نورو پسې تک سړی خړمخې کړي، ګرد د لارې وګوره د شپون په مخ. نو حل لاره دا ده چې په نورو پسې به مثلا نه ځئ، تقلید به نه کوئ. ښه موږ او تاسې پوهېږو که سړی مثلا دغه د شاعري 4 ستنې دي ډېر مهم. یو تخیل دی، بل تفکر دی، بل عاطفه ده او بل موسیقي. دا د شاعري ارکان دي، یعنی په دې باندې شاعري ولاړه ده. او که لږ غوندې پراخه کړو نو ادبیات دا 4 ستنې لري: تخیل، تفکر، عاطفه او موسیقي. دا په یو شکل په ابتدایي شکل باندې په ژبه کې موجود دي. مثلا موږ او تاسې چې په ژبه باندې غږیږو، غږیزه ژبه ده. مثلا زه خبرې کوم، دا د فونیمونو مجموعه ده، د اورېدونکي په غوږ باندې لګېږي، د غوږ په پرده ذهن ته ځي، هلته بیا تحلیلېږي، ډیکوډ کېږي د لوستونکي په ذهن کې او یو معنا ته اخیستل کېږي. دغه ټوله پروسه چې د متکلم او د مخاطب ترمنځ ده، دا ټول شیان دا 4 واړه شیان په عادي ژبه کې لري. مثلا یو طرف ته غږیزه ده. کله چې موږ وایو موسیقي، یعنی مخکې د مخکې نه په ژبه کې په خام شکل باندې موسیقي موجوده ده. شاعري هغه د یعقوب سن خبره، شاعر په دې کې تصرف کوي. دا مثلا داسې خو داسې ږدي لکه یو معمار چې خوا په خوا باندې خښت ږدي، خوا په خوا خښت ږدي، او مثلا د دې نه یو وزن جوړوي. داخلي موسیقي پکې پیدا کوي، خارجي موسیقي او مثلا سنگزنې موسیقي پکې پیدا کوي، او مثلا دا د عادي شکل نه راوباسي او غیر عادي کوي د فورمالیستانو په خبره. خو دا مخکې د مخکې نه په ژبه کې هر څه شته دی، دا غږ پکې شته، غږ پکې شته ځکه. او دویم چې دی عاطفه ده. موږ او تاسې پوهېږو چې موږ او تاسې چې کله خبرې کوو د یعقوب سر په فکر باندې د ژبې یو نقش چې دی هغه عاطفي دی. عاطفي دا مطلب چې ویناوال کله کله نه یوازې دا چې پیغام لیږدوي بلکې خپل احساسات هم لیږدوي. وایي ډېر خوشحاله یم، که مثلا وویرېدلم، یا وایي چې اوه دا څه چلو شو، که نه. دغه عاطفي نقش دی، یعنی دا مخکې د مخکې نه په ژبه کې شته. موږ او تاسې په عام شکل چې ژبه کارو، خپل عواطف لیږو، د اندېښنې، د ویرې، د خوشحالۍ، مثلا دغه شانتې نور عواطف. شاعر په دې کې هم یو ډول تصرف کوي او دغه عاطفه په موسیقۍ باندې، په خیال باندې ورباروي او لوستونکو ته ورلیږدوي، که نه. مثلا کله کاروان صاحب وایي چې تورې تورې ونې لکه تورې بلاګانې، شاته یې ولاړې نورې بلاګانې. نو موږ او ستاسې په ذهن کې هغه توره تیاره احساسېږي، هغه ویره احساسوو، که نه، چې غواړي شاعر یې موږ ته را انتقال کړي. خو دغه عاطفه مخکې د مخکې نه په ژبه کې موجوده ده. بل د تخیل. تخیل اساس د پوهانو په فکر باندې تصویر جوړول دي. په انګلیسي کې د امیجری وي، یعنی امیج جوړي، تصویر جوړي، که نه. دغه تصویر د تشبیه او استعارې او مثلا د کنایې د دې په شکل د دغه وسایلو په اساس باندې په ذریعه باندې جوړیږي.
مخکې د مخکې نه چې کله یو ویناوال یو چاته خبره کوي، مثلا زه ورته وایم چې بهر باران وریږي، دا اورېدونکي په ذهن کې بهر د باران ورېدلو پوره یو تصویر جوړېږي، یو انځور، یو نقشه جوړېږي که نه. نو مخکې د مخکې نه په ژبه کې دا خیال هم شته، یعنی دا دغه هم شته دی، څه ورته وایي، په عادي شکل باندې په دغه تصویر هم شته. شاعر بیا داسې تصویرونه جوړوي یا مثلا یو څه شی داسې تصویري کوي چې مخکې نه وي تصویر شوی، یا نوي تصویرونه جوړوي، مثلا د هندارې زړه یا د ډبرې زړه که نه، یا د ډاکټر درمل خبره دغه د سیند اوبه که نه، یا دغه شانتې نور داسې تصویرۍ چې د نوي نوي تصویرونه جوړوي چې هغه په عادي ژبه کې نه وي. حتی پخوانو اسطورو هم دغه خصوصیت لره. ډېر تصویرونه چې موږ اوساس په عادي ژبه کې موجود دي، یعنی د پخوانیو انسانانو د تخیل زیږنده دي، یعنی عادي شوي. او بل تفکر، فکر کول د ژبې اساسي کار دا دی چې مخاطب ته پیغام انتقالوي. یا موږ چې کله وایو د ژبې کار مفاهمه ده، افهام و تفهیم دی، نو مطلب دا دی چې ویناوال غواړي یو خبره، یو پیغام ور انتقال کړي. دغه مفاهیم دي، دغه مفاهیم په ژبه کې مخکې د مخکې نه موجود دي. په دنیا کې داسې ژبپوهان هم تیر شوي دي چې وایي چې اصلا فکر چې دی، فکر د ژبې نه وروسته پیدا کیږي، یعنی اساس د فکر او تفکر دپاره ژبه ده. مثلا د ساپیر او ورف په نامه باندې دو مشهور فیلسوفان دغه دي، ژبپوهان دي د امریکا، هغه وایي چې اصلا اول ژبه د بیا تفکر دی. البته ځینې خلک د دې سره په دې باندې دغه لري، اختلاف لري، وایي چې نه، فکر یو بیل څیز دی، ژبه یو بیل څیز دی، او کله ځینې خلک وایي چې دا دواړه هممهاله موجود دي. خو مطلب دا دی چې په عام شکل مفاهیم په ژبه کې مخکې نه موجود دي. کله چې یو څوک فکر کوي په دغه مفاهیمو باندې، مثلا در واخلئ ژوند یو مفهوم دی که نه، چې بېلابېل اجزا لري، ټوکونه لري، خصوصیتونه لري، مرګ هم همدغه شانتې در واخلئ، ډېر عیني مسایل هم همدغه شانتې در واخلئ. د ژوند مفهوم چې په ټولنه کې څه ډول برداشت کیږي، دغه مفهوم هغه ټول اجزاو باندې یو شاعر یا یو مفکر فکر کوي، او بیا مثلا د ژوند کیدای شي یوه نوې معنا، دغه شانتې معنا ته چې خلک ورته نوي متوجه، هغه ټوله سلسله تفکر د پروسې نه وروسته رامنځته کوي او خلکو ته یې په شعر کې وړاندې کوي. موږ هغه د ډاکټر احسان الله درمل خبره په سر کې وکړله چې هغه وایي چې د انسان ذهن دوه ډوله فعالیتونه لري که نه، چې لومړی د عقل و منطق په اساس باندې چې د هغې نه فلسفه او فکر پیدا کېږي، او دویم چې دی هغه مثلا هنر ته ځېږي، د عواطفو په باره کې دی، هغه هماغه راوړه بېرته. مثلا په شعر کې هم بهرنۍ پېښې په دوو شکلونو باندې تصور کېږي. که موږ او تاسې شاعرۍ ته راشو، موږ او تاسې په خپل شاعرۍ کې هم دوه ډوله شاعران لرو. یو هغه شاعران دي چې خپل تاثر د بهرنیو پېښو په باره کې خپل عاطفه او تاثر وړاندې کوي که نه. کېدای شي دغه تاثر یو تخیل هم ولري، صحیح ده، او کېدای شي دغه د ډېرو عامو عادي پېښو په باره کې چې موږ ته ډېرې فکر انګیزه نه وي که نه. نو په دې اساس باندې یو تاثر دی، دوه د پېښو ښکارو په اړه خپله تجربه، نظر او برداشت شریکول. دغه درمل یو شعر راخلي د حمزه صاحب وایي، غل د محبت غلطېدی نشي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري که نه. یا مثلا صابر وایي چې ښکاري چې راتلونکي د ځمکه خوځي ځي راځي، موږ د محبت د ښار موږ ته زندګي راځي، او دغه خاورې به یو مړه به یو ښکلي چې راځي دلته کې صابر مین، دلته خو چمبري راځي که نه. اوس دې کې شاعر صرف خپل تاثرات وړاندې کوي، مثلا سره دې چې دا تاثرات موږ د شاعرۍ نه نشو ایستلی، یعنی ځینې شاعران خپل تاثرات او احساسات او عاطف وړاندې کوي، ځینې شاعران داسې دي چې په مسایلو باندې فکر کوي، یعنی تفکر د پروسې را تیروي او بیا مثلا یو خبره کوي که نه. نو موږ او تاسې که د پښتو شاعران راواخلو په دغه دوه لویو کټګوریو باندې ویشلی شو مثلا، او په دې اساس باندې هغه لکه پسرلی صاحب چې وایي، هغه ډېر د دې باره کې غږېدلی چې پل د رهنما په پله چې ږدې نو هم دیده یږده، پټې سترګې پټه خوله په نورو پسې سوري ځي که نه. دا د هغه شعر نه مختلف دی. هلته موږ وینو چې صاحب شاه صابر خپل تاثر او عواطف وړاندې کوي، خو پسرلی صاحب چې دی هغه د مسلو په باره کې تا ته فکر درکوي، وایي چې په رهنما پسې هم چې ځي، خدای وکړه که تا ته هر څومره منلی وي او ته فکر کوې چې دا مې هغه درویش وګوره څه وایي، درویش دا وایي چې چا به هسې ویل یار لره دې بیا یم، زه درویش به په رښتیا پسې روان شم. تاسې وګورئ زمونږ دا د 40 کلن غمیزه ټول مسله د تاسې د دې ټول علت، د دې ټولو مسایلو علت
که سړی مثلا موږ خو تاسې خو ښه تاریخ نه لرو، ښه دغه نه لرو په دې وخت شرایطو کې، تاسې د دې ټولې غمیزې علتونه د پسرلي صاحب او د درویش په شاعرۍ کې موندلی شئ که څوک یې په دقت وګوري. درویش چې دا خبره کوي خو دا د صاحب شاه صابر غوندې نه وایي چې ولا دلته کې صابر مین دلته خو چمري راځي، یعنی د خپل فردي تعثر غم نه دی وړی، بلکې کله چې د تفکر او فکر خبره کوي پسرلی صاحب او صاحب شاه دغه درویش، نو د ټول ملت او د ټول ولس خبره کوي. نو ځکه وایي چې چا به هسې ویل یار لره د بیا یم زه درویش به په رښتیا پسې روان شم. وګوره ټول خلک زموږ او ستاسې دا ملت په 40 کال کې همداسې ویلي، چا چې ورته ویلي چې بس یار د دا لاره تللی دا ورپسې روان شوی دی. نو په دې اساس باندې دې نه خلک فکر اخلي، متوجه کېږي چې ولا دا خو رښتیا دا خبره ده، زما په دغه تېره شوې ده که نه. نو ځکه وایي چې د فکر والا شاعري چې ده هغه د هغې شاعرۍ په مقابل کې چې شاعر پکې خپل تاثر او عاطفه وړاندې کوي ډېر پایښت لري، او په دې خاطر باندې موږ هغه شاعر ته لوی شاعر ویلی شو چې هغه لږ لږ د تفکر د سلسلې نه او د پروسې نه استفاده کړي او خلکو ته دا زحمت یې ګاللی وي او خلکو ته فکر نه یوازې دا چې ښه خیال یې ورکړی بلکې فکر یې ورکړی. اوس کله چې فکر یو شاعر فکر وړاندې کوي نو دغه فکر مجرد نه وي، یعنی موږ وروسته بیا راځي وایو چې داسې وي چې کله کله ځینې شعرونه داسې هم شته دی چې شاعر ډېر ښه مفکر دی خو ښه شاعر نه دی چندان که نه، نو خبرې کوي خو دا خبرې داسې دي لکه سړی چې درته ناسي یو سیاسي سړی چې درته یو سیاسي خبره کوي، درته وایي چې ولا دا سیاسي خبره په خپل ځای خپل خوند لري، خو د شاعرۍ خوند نه لري که نه، شاعرۍ ارزښت نه لري. نو لکه یو سیاسي سړی چې درته لګېوي یا مثلا یو څوک چې درته وایي چې ګوره دا کوه دا مه کوه که نه دغه شانتې، نو هغه وچ فکر وي. او ځینې لکه موږ چې ویل صرف تخیل لري، ځینې بیا داسې وي چې هم خیال وي او هم فکر لري، یعنی دا په دې خاطر باندې په دې خاطر لوی شاعران وایي چې د تفکر او تخیل په ګډون باندې پوهیږي. فکر او خیال یو بل سره مسج کولی شي، او د فکر او د خیال مسج کول چې کله موږ وایو نو په دې اساس وایو چې کله دغه څلور ارکان چې موږ په دغه ستنې چې موږ په شاعرۍ کې وایو چې مثلا عاطفه ده، موسیقي ده، تخیل دی او هغه تفکر دی، دا څلور چې وایو دا عموما په ښه شاعرۍ کې دغه غاړه غړی، یعنی مطلب دا دی چې یو بل ته په پیوست شکل باندې موندلی شو. البته دا ممکنه ده چې کله کله د شاعرانو نه د تفکر تله لږه درنه شي، د تخیل تله لږه سپکه شي که نه، دا هم ممکنه ده چې کله تخیل لوړ شي تفکر لږ کم شي، یا مثلا دغه شانتې نور که نه، یا کله دا ممکنه وي چې تفکر لږ دغه شي ډیر شي، عاطفي اړخ د شعر کمزوری شي، کله عاطفه لوړه شي تخیلي او تفکري اړخ کمزوري شي. دا تاسو په ټوله شاعرۍ کې که تاسو د دغه زاویې نه د پښتو د ځینو مثلا د دوه دریو شاعرانو په باره کې تحقیق وکړئ، تاسو بیا پوهیږئ چې مثلا دا په بېلابېلو شکلونو باندې موجوده ده. ښه شاعر هغه دی چې د دې توازن ته توجه وکړي. دا ولې په متوازن شکل موجود وي؟ ځکه چې دا ټول شیان د شاعر ذهن ته په یو ځل باندې راځي. مثلا کله چې یو شاعر وګوري د یوې منظرې نه، یا مثلا کله چې پخوانو شاعرانو زاویې نه وګوري، کله چې هغه خپله محبوبه لیدلې ده نو هغې د خپلې محبوبې هغه عاطفي هغه دغه اغېز چې په شوی دی یو ډول یې د ده عواطف راپارولي دي، د ده عواطف چې راپارېدلي دي تخیل یې راپارولی چې ولا د هغې دا زلفې خو داسې لکه ماران، دا مخ یې داسې ګرد او ښکلی و لکه دغه د 14مې سپوږمۍ که نه، او مثلا په دې اساس باندې ده. نو دا کله کله هم مهاله وي، یعنی تخیل داسې وي چې عاطفه تخیل راپاروي. یعنی کله کله تاسو وګورئ یو سړی چې ډېر متاثره شي او کله کله عواطف څرګندوي نو دروغ هم پکې وایي که نه، او ډېر لوړ. نو په دې اساس باندې البته دروغ او د شاعرۍ ترمنځ مستقیمه رابطه نشته، خو مطلب مې دا چې دا دواړه موجود. منګه و تاسو چې کله تخیل او تفکر خبره کوو، مثلا وروسته راځي په هندي سبک کې مثلا منګه و تاسو ګورو د هندي سبک شاعران چې دي په داسې وخت کې شاعري کړې ده چې په هغه وخت کې په هندوستان او په ایران کې په دواړو کې یو انتشار یو حالت و. افغانستان خو نیم ویشلی و، صفویانو اخیستی و، نیم د مغولو سره د انتشار او د زوال یو حالت و. مثلا د مغولي امپراتوري مخ په زوړ وه، دغه چې و دا په هندوستان کې د مرهټین مخ په قوي کېدو قوي شوي وو، او د انګریزانو ویرم هغې طرف نه موجوده وه. صفویان هم د انتشار سره مخ وو، دربار نه و چې د هنر او د هغه پالنه یې کړې وي. نو په دغه شانتې شرایطو کې خلک
عموما په مسایلو باندې فکر کوي. تاسو په دې اردو کې وګورئ دا د دلی او د لکنو د شاعرۍ یو فرق دا دی چې په لکنو کې د خلکو ژوند ښه چندانې په مسایلو فکر نه کوو. د هغې شاعري د فکر نه ډېره خالي ده، صرف دغه د موسیقۍ او د الفاظو یو رنګارنګي ده پکې. خو شاعري چې د غالب په وخت کې مثلا په 18مه په 19مه پیړۍ کې او د 18مې پیړۍ په اواخرو کې مثلا په 2مه نیمایي کې د نادر افشار او د احمد شاه بابا او د انګریزانو دلی د ډېره مخه شوه که نه، او دلی ډېر وځپل شو. نو په دې وخت کې مثلا د میر تقي میر غوندې یا د مومن غوندې یا مثلا د غالب غوندې شاعران هغوی چې کله د ژوند سخته پرې راغله په ژوند باندې فکر کول شروع کړل. په کومو ملتونو چې سخته راشي هغوی فکر کول شروع کوي که نه، یو پښتانه لږ نه کوي، ښه دومره سخته پرې راغله فکر ته ډېر توجه نه کوي که نه، نو فکر کوي. او هغوی چې کله فکر کوي نو په بېلابېلو شکلونو باندې وړاندې کوي. یوه لار د فکر د وړاندې کولو دپاره چې ده هغه شاعري ده. نو هندي سبک چې رامنځته شو هغوی یو طرف ته د دربار نه خلک راووتل، بهر یې دنیا وکتله، دنیا کې بهر دنیا یې تصویرونه یې وکتل، لارې کوڅې ولیدلې، نور یې ولیدل، مسایل یې ولیدل د ټولنې. دا داسې شاعران و چې د عام خلکو د دغه نه راپیدا شوي. نو یو طرف ته دوی سره یو تصویرونه او بل طرف ته یو فکر و، دا دواړه سره پیوست کړل. حتی تاسې په هندي سبک تاریخ چې لولئ داسې شاعران دي پکې مثلا یو خبره یې کړې وي، یو خیال یې وړاندې کړی وي، هغه بیا هفتې په هفتو ګرځي د دې لپاره یو آیډیا پیدا کوي، یا یو آیډیا ورسره یو خیال پیدا کوي. یا شاعران عموما داسې کوي یو تصویر ورسره خو عمر ډېر وخت ساتلی وي، یو وخت داسې راشي چې یو آیډیا د هغې سره پیوست شي که نه. نو په دې اساس باندې کله چې په هندي سبک کې خلک وایي مضمون افریني، نو هغه اصلا د یو فکر وړاندې کول دي. د دنیا د بیدل شاعري وګورئ، د دنیا د ژوند د مرګ مثلا د حسن او د ښکلا او مثلا په دغه مسایلو باندې ډېر سرخېدلی. دا ډېر انتزاعي مسایل دي. کله چې شاعر دغه انتزاعي مسایل وړاندې کوي نو مخاطب دپاره د بیان نه زیاته معنا نه لري. که زه وایم چې ژوند ډېر ښه دی، تاسو به ووایئ چې ژوند ښه دی، په دې به پوهېږئ، خو په دا نشئ پوهولی چې دا ژوند کوم ابعاد لري که نه څنګه دی. نو تاسې نو په دې خاطر باندې یو خیال ته ضرورت دی، یو تصویر ته ضرورت دی، یو عیني تصویر ته ضرورت دی چې دا خپل د ژوند خواله چې زه یې څه ډول تصور کوم دا په تاسو باندې لمس کوم. نو دې ته وایي تصویر، ایمیج، یعنی یو طرف ته آیډیا ده، بل طرف ته ایمیج ده. کله چې پسرلی صاحب وایي چې دغه ستن به ځان ایستلی وي او تاره ته به پاتې ځي چې پټه خوله د بل په لاره، دا ماته یاد دي ځکه دا لږ ځي چې پټه خوله د بل په لاره ته به پاتې یې. ګوره دا یو انتزاعي مسله ده که نه، یعنې سړی چې بل تقلید کوي دا. خو که ووایم چې ته به پاتې نه پوهېږي، خو که ووایم چې ستن به ځان ایستلی وي او تاره ته به پاتې یې، نو بیا زما دپاره محسوسېږي چې دا تار خو چې همداسې ستن ځي تار ورپسې را روان دی تار هلته پاتې کېږي او ستن ځان وباسي که نه. هغه سیف الرحمن سلیم وایي چې منم رهبر په خپله مخکې لاړو خو قافله خو یې په شا راوسته که نه. نو په دې اساس باندې دغه ټوله زموږ او ستاسې شاعري لکه د فکر له پلوه چې یو بل سره تړلي دي، دا د بېلابېلو شاعرانو که نه. نو موږ وینو چې پسرلی صاحب یو آیډیا په یو خیال کې وړاندې کړله، یعنی تفکر یې د تخیل سره مزج که په یو شکل باندې که نه، او په دې اساس باندې یو فکر موږ ته راغی. موږ او تاسې که د اوس په دې باندې پوه شو چې ځینې شاعران د مثلا د ژوند د ډېرو مهمو مسایلو وروسته هم راځي د ژوند د ډېرو مسایلو په باره کې موږ ته فکر راکوي، او یعنې موږ مجبوري چې په دغه د ژوند په مسایلو باندې فکر وکړو او متوجه شو. دغه فکر کول عموما کله چې موږ او تاسې د دې په اساس باندې شاعران ویشو، نو په ټوله کې دوه ډوله شاعران دي. یو هغه چې د ټولنې له ذهنیت سره موازي سفر کوي، د اوبو له رو سره سم روان دي. مثلا په هغې کې تاسې اقبال لاهوري که نه، او هغه داسې دی چې تاسې لکه د خوب نم چې د مسلمان امت د خوب را راپاسي درته وایي چې تاسو داسې برم لاره که نه، چې مثلا په کوهستانونو کې به هم داسې ده که نه، او مثلا د خدای د زرکی محمد سے وفاتونه تو هم تیرے ہے که. مطلب دا دی چې تاسو خپل هغه پخواني برم ته متوجه کوي مخکې نه، او تاسو ته وایي چې تاسو ډېر تکړه خلک وي، تاسو ډېر داسې وي داسې. حمزه صاحب هم همدغه شان دي. تاسو وګورئ د پښتون نیشنلزم او دغه د تصوف د روایت په باره کې هغه یو نوی دغه کې خو د مثلا د خپل تاریخ او د خپل روایت د رو سره سم روان دي که نه. دا البته دا زما ویش دی، والله اعلم څومره به دقیق وي تاسو ورته متوجه شئ. دویم د ټولنې د حاکم ذهنیت او تصور پر وړاندې مثلا تاسو په هغې کې خیام، تاسو د خیام رباعي وګورئ، هغه غریب په هغه وخت کې چې دی ژوندی او نه شو چاپولی له ویرې نه که نه، چې د مرګ او تکفیر له ویرې نه نشو چاپولی. نو هغه داسې چې خلک څه فکر کوي،
شاعر دا ډول فکر نه کوي. شاعر دې ته متوجه کیږي. شاعر نه یوازې شاعر بلکې هر مفکر هغه د ټولنې په وړاندې باندې فکر کوي. نو د ټولنې پر خلاف چې فکر کوي هغه بیا لږ نتایج سم نه وي که نه. خو د وخت په تېرېدو سره خلک په دې وسایلو پوه شي. خوشحال داسې در واخلی که نه. خو سمیم صاحب شعر د خوشحال یو شعر راته وایي چې وایي یو پوره یو اوږده شعر دی چې عبادت د یوه ځان وي، کیدای شي استاد صاحب ته معلوم وي، عدالت د ټول جهان وي که نه. یعنې مطلب دا دی چې عبادت خو چې ته کوې خو د خپل ځان دپاره کوې، او چې عدالت کې هغه نو بیا د بل دپاره کې که نه. نو مثلا هغه ډېر په رباعیاتو کې تاسې وګورئ، په ډېرو مسایلو کې حتی د محبوبي په انتخاب کې تاسې وګورئ هغه د مروج شاعرۍ نه مختلف، او د مروج د خپل وخت مروج فکر نه مختلف فکر کوي، د مسایلو په باره کې، د ښځې په باره کې، مثلا د ډېرو مسایلو په باره کې. او همداسې بیدل در واخلئ، همدغه شانتې غالب در واخلئ، مرزا اسدالله غالب، مثلا غني در واخلئ، پسرلی صاحب هم همدغه شانتې دی. او مثلا د خلکو نه مختلف، ضرور نه ده، البته دلته ما د وړاندې خبره کړې ده، ضرور نه ده، خو مطلب دا دی چې د خلکو د عام ذهنیت، د ټولنې د عام ذهنیت نه مختلف هغه شیانو ته ټولنه متوجه کوي چې نه وي ورته متوجه شوي. موږ او تاسې که د کله چې یو شاعر غواړي چې فکر وړاندې کړي په خپله شاعرۍ کې، نو دې څو سرچینو ته باید متوجه وشي. یو د فکر یوه سرچینه چې ده هغه فزیک دی یا طبیعت دی. مثلا هستی څه شی ده، او مثلا هستی او نستی، د هستی پیل او پای تاسې وګورئ زموږ او ستاسې په فارسي شاعرۍ کې دنیا کائنات له کومه راغلي دي او چیرته روان دي، دې ته دین په خپل شکل باندې جواب وایي. ساینس هم کوشش کوي، تاسې وګورئ چې د بیگ بینګ ته ورسېدله خبره، او داسې مثلا وړاندوینې کېږي چې څومره څو بیلیونه کاله دا ځمکه نور ژوند لري که نه، او تاریخ خپل شکل باندې دې ته جواب وایي، او یو مفکر یو شاعر دې ته په خپل شکل باندې جواب وایي. تا یو دغه مې لیدی چې زندگی داسې یو کتاب دی فارسي، که چاته یاد وي زما نه اوس هېر شوی دی، دغه زندگی داسې یو کتاب دی چې د سر او د پای پاڼې ورکې شوي دي که نه. دا د فارسي یو شعر و، یعنې دا سړی نشي معلومولی، خو خواري که یار روح او ماده تاسې وګورئ د عرفاني شاعرۍ، نه یوازې د عرفاني شاعرۍ بلکې د تاریخ په اوږدو کې او په تیره د شرقي شاعرۍ یو مهم بحث پاتې شوی دی، بلکې یو موتیف دی، روح څه شی دی او ماده څه شی دی، او داسې نور مشاعر. شور مې شاته پرېښود چې د ژوند له ښاره ووتم، پټه خوله له ښاره لکه تللې لاره ووتم که نه، راوستم. اوس وګوره دا مطلب دا دی چې راوستم د چا هوس، یو غزل دی، پوی نه شوم لکه بعد د سهار پوی نه شوم، راوستم د چا هوس د چا لپاره ووتم. دا پسرلي صاحب شعر دی که نه. یعنی مطلب دا دی چې له کوم ځایه راغلم چیرته درومم. دا د شاعر یو فکر دی چې د ژوند په باره کې وړاندې کوي. همدغه شانتې موږ او تاسې پوهېږو، او میټافیزیک دی. د میټافیزیک نه البته ډاکټر احسان الله درمل یوازې هغه چې طبیعت نه ماورا دی یوازې د خدای معنا یې اخیستې ده، خو میټافیزیک په فلسفه کې دومره دغه نه لري، وړه معنا لري، ډېرې پراخه معنا لري. له میټافیزیک سره د خاورینې نړۍ اړیکه څه ده، د خدای په اړه د انسان معرفت څه دی. ما په غني خار وي با په ګل کې ولید چې ته نه ویني کتاب کې که نه، یا مثلا دغه شانتې نور. دا دغه په باره کې د انسان د معرفت چې د خدای په باره کې موږ تاسې ډېر خبر. ټوله دنیا وګورئ د دینونو تاریخ ډېر لوی دی که نه، او مثلا دینونه په یو ماوره هستۍ باندې، په هغې باندې په عقیده او په باور باندې ولاړ دي. شاعر هم د کوشش کوي چې دغه میټافیزیک په باره کې خدای وکړه که هغه د فزیک نه ماوره چې هر څه شوي د هغې په باره کې خپل برداشت، خپل فکر وړاندې کړی. هغه که غني خان دی، که پسرلی صاحب، تاسو د پسرلی صاحب په شاعرۍ کې وګورئ، یو شعر دی هغه د یو مرغۍ ناستې دي په یو مزي باندې، تلیفون په مزي باندې که نه، تاسو به اورېدلی. په هغې مثلا دی وایي چې دا خبرې نه دي چې په دې مزي کې څوک ګړېږي، څوک به چاته وعده ورکوي که نه د ملاقات، څوک به چاته ګواښ کوي، څوک به مونږ هم کېدی چې دغه شانتې د کائناتو مرغۍ اوسو او د دغې کائناتو په ډېرو رازونو باندې نه یو خبر که نه. نو دا هغه شی دی چې لوستونکی متوجه کوي چې ولا کېدی شي دغه شانتې مسایل. او همدغه شانتې د فزیک او د میټافیزیک ترمنځ د ولاړ انسان په باره کې فکر ورکول. مثلا د انسان د عشق په باره کې تاسو وګورئ، عشق څه دی؟ دا خو عشق دی چې خوب رحمان بابا وایي دا خو عشق دی چې په عرش کرسي قدم دی که نه. عقل څنګه دی وایي چې او خو د خوشحال دی که نه، چې دا رحمان بابا د دې لومړی بیت دی چې تر عرشه عقل او په هوسا صاحب ته به یاد وي دا خو عشق دی چې په عرش کرسي قدم دی که نه.
نو موږ او تاسو پوهیږو همدغه شانتي حسن څه شی دی. دا یو د شاعرانو دپاره د مفکرینو دپاره د فلسفي بحث دی اصل ښکلا پوهنه، او په دې باره کې شاعرانو هم خپل فکر وړاندې کړی دی چې حسن څه دی. د حسن و عشق ډیالکټیک تاسې په شاعرۍ کې لیدلی شئ. هغه دغه چې وایي چې اسمان ته په سپوږمۍ کې یوه ورځ ووی هلال، خدای ادم له مینه ورکړه موږ له تش جمال که نه. او مثلا دا سوال هم په زموږ او ستاسو په شاعرۍ کې ډېر وړاندې شوی د فکر په شکل باندې چې اول حسن دی که عشق دی. دا حسن دی چې سړي ورسره عشق پیدا کېږي، که دا عشق دی چې یو څوک ځان ورته ښکلی کېږي. او همدغه شانتې او د انسان د تکامل او پیوستون تصور چې په عرفاني شاعرۍ کې وړاندې شوی دی چې انسان د خدای سره یوځای کېږي او په دې شکل باندې کاملېږي. همداسې د انسان د ژوند په باره کې ژوند څه دی، مرګ څه دی. مرګ د ژوند دریاب ته یو دغه وایي غني خان وایي که نه چې مرګ د ژوند دریاب ته یوه پټه کناره ده. مرګ پټه نکاح ده د مکان له لامکان سره. یا نه منم یاره مرګ انجام د هستۍ نه دی، خلاصېدل شراب په جام کې اختتام د مستۍ نه دی. که تاسې په تاریخ کې وګورئ د ټولو نه مهمه مسله چې د انسان دپاره پاتې شوې ده او فکر کولو ته مجبور کړی دی هغه مرګ دی که نه. مثلا د ګلګمش په حماسه کې راځي چې ګلګمش د حیات په یو د هغې پسې ګرځي چې هغه وخوري میوې پسې ګرځي او چې ابدي ژوند پیدا کړي. د حیات میوه یا د حیات اوبه زموږ او ستاسو د اسطورو یو ډېر مهم بحث دی. یعنی انسان له ډېر پخوا نه د ارزو لرله چې مرګ ختم کړي، خو مرګ خو ختمېدونی نه دی. انسان په دې برلاسې نه شو چې مرګ ختم کړي او مرګ د همیشه دپاره موجود دی. د انسان مرګ خو انسان په دې باره کې ډېر فکر وکړ. د دغه فکر نه موږ او تاسو پوهېږو چې فلسفي او نور نظریات پیدا شو. او بله څلورمه چې دغه ټولنه ده. کله کله موږ او تاسو مثلا زموږ او تاسو په داسې یو عصر کې اوسېږو، پخواني په یو عصر کې اوسېدل چې دا خبرې ورته ډېرې مهمې وي. یا کله کله چې انسان ښه ژوند لري مرګ نه غواړي که نه، نو په دې خاطر په مرګ باندې باید فکر وکړي. موږ او تاسو په داسې یو ټولنه کې اوسېږو چې مرګ مو ډېر له نږدې نه لیدلی دی، او په دې اساس باندې زموږ او ستاسو په دې عصر کې دا زموږ دپاره مهمه نه ده چې په دې باره کې سوال وکړو چې مرګ څه شی دی که څه شی نه دی. زموږ دپاره دا مهمه ده چې موږ په چا پسې روان یو، چېرته روان یو که نه. نو په دې اساس باندې زموږ او ستاسو مسله په دې اوسني عصر کې که موږ او تاسو د ملت په توګه باندې وګورو میټافیزیکي نه ده او نه فزیکي ده، بلکې زموږ او ستاسو مسله چې ده ټولنیزه ده که نه. او مثلا تاسو وګورئ درویش چې موږ ښه شاعر او لوی شاعر بولو، یا پسرلی صاحب چې لوی شاعر بولو، په دغې مسلې ته متوجه شوي دي. هغه موږ ته ښیي چې تاسو په کومه لار روان یې، دغه لاره سمه نه ده که نه. په دې اساس باندې دغه ته د ټولنې نه راپیدا شوی فکر موږ او تاسو په خپله شاعرۍ کې لیدلی شو. کله کله دا مستقیم وړاندې کېږي لکه د سیف الرحمن سلیم په شاعرۍ کې یا د نورو په شاعرۍ کې، او کله کله د یو آیډیاس دغه یو تصویر سره وي که نه، یو ایمیج سره وي. او مثلا تاسو درویش درانی د پسرلی صاحب او د نورو په شاعرۍ کې لیدلی شي. موږ راوړل هغه د صاحب شاه صابر یو شعر دی، موږ راوړل بلها شهیدان که چاته یاد وي لا او تاسو وګورئ د صاحب شاه صابر چې کله د هغه شاعري په دغه زموږ او ستاسو د ټولنیزو مسایلو را پیدا شوي افکارو باندې ولاړه شاعري ده چې موږ او تاسو خپلو مسایلو ته متوجه کوي چې ولا موږ او تاسو صرف د څه شي شاهدان یو او ارزي کې چې د ګټې خبر راغلی ده نورو اخیسته ده او موږ او بالکل زما شهیدان بیا نه مني که نه. خو چې کله دغه ویش خبره راشي بیا څوک زما شهیدان نه مني. یعنی صاحب شاه صابر زموږ دغه غلطیو ته موږ متوجه کوي، فکر راکوي او فکر کولو ته مو رابولي. همداسې نو د درویش او صابر شاعري د خپلې ټولنې تقلید او شدت خوښې طبیعت پر وړاندې ولاړه ده. که تاسې د درویش دراني ناورین پسې ناورین وګورئ، سره دي چې د اسطوري چاپېریال هم د هغه په د شعرونو باندې خپور دی، خو موږ د خپلو دغو ټولنیزو افکارو ته او برداشتونو ته او ذهنیتونو ته متوجه کوي. او همدغه شان درویش او پسرلی صاحب د درېیمې او څلورمې ډلبندۍ ترمنځ ولاړ شاعران دي. یعنې که موږ او تاسو پښتو شاعران راوبولو ټول د پخوا وخت نه کټګورۍ کو. مثلا یو هغه دی چې د فزیک نه استفاده کوي، د میټافیزیک نه استفاده کوي، د میټافیزیک او فزیک ترمنځ ولاړ انسان باندې. او څلورمه کټګوري په خپله ټولنه باندې، د خپله ټولنه بیا اسانه درمل دا نه ده راخیستې، یعنې دې توجه نه ده کړې. که دا څلور کټګورۍ موږ راواخلو خپل شاعران د دې په اساس باندې تحلیل کو، نو وینو چې ځینو شاعران مثلا اشرف مفتون در واخلئ تاسو، هغه ډېر میټافیزیک ته تمایل لري. غني خان در واخلئ، هغه ډېر فزیک او میټافیزیک.
مثلا دغه د خو که د درویش دراني او مثلا صاحب شاه صابر درویش دراني او پسرلی صاحب راواخلي د دې دویمه او د درېمه کټګوري ترمنځ ولاړ دي، د میټافیزیک او د فزیک ترمنځ ولاړ انسان او د ټولنیزو مسایلو ترمنځ. او صاحب شاه صابر چې دی یوازې په ټول د زمونږ او تاسو د موجودو ټولنیزو ذهنیتونو په باره کې موږ او تاسو ته فکر کولو ته مرابول، یعنی په دغه څلورمه کټګوري کې شاعر دی. یعنی په دې اساس د وړاندې تخمیل په اړه د استاد پسرلي شعرونه او خپل تاریخ نه درویش په اخیسته کې شعرونه مخکې. ښه یو بله پوښتنه خدای دې وکړي چې تاسو ولې له شاعره تخیل پر ځای فکر غواړو؟ ولې موږ مثلا تاسو وګورئ په دې نوره دنیا کې په اروپا کې شاعران یو ډېر عادي سیستم چې متاثره شي شعر ورته وایي. مثلا که بهر باران ته ولاړ لاسګاډی وي هغې ته هم شعر وایي که نه، یعنې د هغوی دپاره دا مهم نه دی. هغوی صرف تا د په خپله یوه ښه یعنی یو خپل احساس کې او په خپله یو عاطفي تجربه کې ځان سره شریکول غواړي او د شاعرۍ دنده تر دې ځای پورې کافي ګڼي چې نور د شاعر کار نشته. هغوی ځکه دا کار کوي چې هغوی ډېر نومیالي فیلسوفان لري چې په مسایلو باندې فکر وکړي، مثلا ساینسپوهان لري، نور لري که نه. نو زمونږ یو توقع البته د شاعر نه هم دا وي د خپل شاعر نه چې نه یوازې دا چې په خپله یو عاطفي تجربه کې په خپلو احساساتو کې موږ له ځان سره شریک کړي بلکې موږ ته یو فکر هم راکړي که نه. او ځکه پخوا وخت نه د سواد او دا خبره هم وه چې عموما شاعرانو ډېر سواد درلوده یا محدود خلکو سواد درلوده او د مسایلو په باره کې غږېدل، هغه په هغوی کې شاعران تر ټولو مخکې او تر ټولو ډېر وو که نه. نو د پخوا نه دا زموږ اساسي په شرقي فرهنګ کې یو خبره پاتې شوې ده چې شاعر نه یوازې دا چې تاثر راته وړاندې کړي بلکې د اخلاقو په باره کې او د نورو مسایلو په باره کې راته یوه خبره وکړي او په دې اساس باندې بل فکر د اړتیا زیږنده وي چې مسایل شني. یعنی یو دا دی چې موږ او تاسو فکر ته ضرورت لرو. موږ او تاسو په دې وخت کې مثلا که د پسرلي صاحب شعر څوک لولي، ځوانان یې لولي خو متوجه کېږي، نو په دې اساس باندې موږ او تاسو په دغه شانتي یو محال کې یو چې یو څوک باید پیدا شي چې زموږ دغه ټولنیز مسایل تحلیل کړي. موږ ښه مورخ په دې وخت کې نه لرو، پخوا هم لرل. مثلا که تاسو د استاد پسرلي او مثلا د کوهزاد صاحب او مثلا د نورو مثال راکوئ هغه صحیح، خو په اوس وخت کې موږ ښه مورخ نه لرو چې زموږ دغه تاریخي پیښې وشي او موږ خپلو غلطیو ته متوجه کړو. موږ ښه ارواپوه نه لرو. مثلا موږ ښه دغه شانتي مجروح صاحب غوندې په اوس وخت کې د ښه ټولنپوه چې په نه یوازې دا چې د فلسفې د زاویې نه د ټولنپوه نه لرو که نه. نو په دې اساس باندې منګه ډېره توقع کله شاعر ته وي چې په مسایلو باندې فکر وکړي او موږ ته فکر راکړي او په دې اساس یعنی په ټولنیزې څېړنې او سیاسي شننې هم نشته دی زموږ او ستاسې. حتی کله کوم خلک چې دا سیاسي شننې کوي دا د شنونکو په نامه چې ناستي په تلویزیونونو او په رادیوګانو کې که نه، هغوی هم صرف هغه ته ګوري د بهر ظاهر ته ګوري، هغه ظاهر دننه مسایل نشي تحلیلولی. داسې موږ کم کسان لرو چې رښتیا هم هغه پټ علتونه رابرسېره کولی شي د پیښو ترمنځ که نه. نو دا ښه څېړونکي نه لرو، ښه سیاسي شنونکي نه لرو. له شاعر نه غوښتنه وي چې یوازې په نوي انداز بلکې نوي خبر راته وکړي. دا زموږ توقع ده. زموږ د لوی شاعر تصور په لوی فکر کې دی. زموږ او تاسو کله چې وایو لوی شاعر، نو لوی شاعر هغه دی چې یوازې دا چې تاثر راته وړاندې کړي بلکې یوه خبر راته وکړي، یو فکر راته وړاندې کړي. او تر ټولو مهمه دا ده کله چې موږ وایو سعود لوی ښه شاعر دی یا مثلا موږ وایو ممتاز لوی شاعر دی، نو د ممتاز په دیوان کې تاسو نه یوازې دا چې عواطف لوستی شئ بلکې افکار لوستی شئ، ذهنیتونه لوستی شئ او هغه شاعري چې په دې اساس باندې هغه شاعري ډېره پایي چې په فکر باندې بنا وي، نه یوازې په تخیل. پښتو معاصر شاعران حمزه صاحب، غني، صابر، سائل، درویش، ممتاز، سعود، پسرلی صاحب او دغه شان نور په هغه شاعرانو کې دي چې تاریخ یې لوستی، چې مثلا اسطورې لوستی، چې خپل ټولنه لوستی، تجربه کړي، مشاهده کړي ده او کوشش کړي دی چې خپل برداشت او فکر د دغه مسایلو پر اړه کې موږ سره شریک کړي. یو د فکر بدلون د ټولنې د اړتیاو او پاراډایم له بدلون سره فکرونه هم بدلیږي. موږ او تاسو پوهیږو چې افکار په هر فکر د خپل وخت د اړتیاو زیږنده وي که نه. کله چې موږ وایو چې د مرګ په باره کې د
د بیدل شعرونه یا د خیام شعرونه اوس موږ له ځکه خوند راکوي چې هغه پیراډایم یو شکل باندې بدل شوی دی. موږ او تاسو غواړو چې ژوند وکړو، دا نه چې په مرګ باندې فکر وکړو، خپل ژوند ټول عمر ټول ژوند په دې تیر کړو چې ولا مرګ څه شی دی، مرګ څنګه راځي که نه. نو کله کله پیراډایم بدلیږي. پیراډایم هغه چاپیریال ته وایي یا هغه محوطه ده چې افکار پکې رامنځته کېږي، تجربې پکې کېږي او نور. کله کله بیخي بدل شي، چې بدل شي نو بیا خلک د هغې دورې نه راوځي او نوي پیراډایم ته، فرهنګي پیراډایم ته ور داخل شي او یو نوی فکر شروع کړي. یو وخت د عشق و حسن تصادم خوند کاوه که نه، چې مثلا خلکو به ویل چې حسن لومړی دی که عشق لومړی دی که نه. مثلا حتی د 20مې پېړۍ په لومړۍ نیمایي کې او په دویمه نیمایي کې هم یو څه ناڅه چې خلکو پښتنو ښه ژوند لاره دا ورته ډېره مهمه وه چې ولا حسن به لومړی وي او کمینه به لومړی وي. اوس موږ او تاسو ته لکه دا داسې راته ښکاري لکه اوس چندان لکه هیرې کړي وي چې که نه، او د مرګ په باره کې هم همداسې. خو اوس د ژوند تقلید او نورو په اړه خبرې کېږي. د مرګ په اړه د پخوانو شاعرانو چلند دوه ډوله، یو د ښه کارونو تلقین. البته که موږ او تاسې د مرګ په باره کې مشخص راواخلو، زموږ او ستاسو شاعرانو دوه ډوله. یو هغه شاعرانو چې ویلي چې مرګ خو را روان دی دپاره یو توښه برابره کړه، بل هغه شاعرانو چې کوشش کوو چې مرګ در وپېژني، چې مرګ په یو شکل باندې تحلیل کړي او وشني او یو شکایت یې وکړي چې کاشکې مرګ نه وی که نه. داسې مخکې ده هغه خو خبره وکړله چې فکر په دریو شکلونو باندې وړاندې کېږي، یا وچ کلک وي او یا مثلا فکر نه وي، یوازې ماضي عاطفه وي. فکر، تخیل او عاطفه که سره مزج شي نو لویه شاعري د دې نه را پیدا کېږي. او درېیمه بیا دا ډولونه لري. فکر د مضمون ډول موږ او تاسو ویلي چې د فکر کله کله په هندي سبک کې د مزبور افرینۍ په شکل باندې وړاندې کېږي چې هغه یو مدعا المثل وي، یو طرف ته یو ادعا وي، هغه ادعا یو ایډیا وي او هغه ایډیا په یو مثل کې یو تصویر کې وړاندې شوي وي، او همداشان په سمبول استعارې او نورو کې وړاندې کېږي. او کله کله یو ایډیا مستقیما وړاندې کېږي. مثلا د پسرلي صاحب هغه تقلید بیتود نه علاوه چې یو ایډیا وي هغه په یو تصویر کې وړاندې کېږي، دې نه علاوه کله کله مستقیما لکه درویش شعر هم چې وایي که نه، چا به هسې ویل یار لره د بیا یم زه درویش به په رښتیا پسې روان شم. یا مثلا پسرلي صاحب یو شعر دی چې وایي څنګه ما په ډېرو کړم شکمن کړم، وایي یو شعر دی چې غره ته او دا وګوره دا وګوره ډېر لوی، یعنی مطلب دا دی چې کله کله موږ او تاسې فکر کوو یو معنا، البته ګڼې معناوې درلودلی شي. یو معنا مثلا که یو سړی موږ ته عالم ښکاري، ضرور نه ده چې هغه د عالم وي، کیدای شي زمونږ د علم د کمزورۍ سره مخ یو که نه. پسرلی صاحب دې ته موږ متوجه کوي چې ته هغه ته متوجه به اوسه، ځان ته متوجه اوسه. کله کله حتی تاسې وګورئ کومه ټولنو کې چې د سواد سطحه ټیټه ده، هلته د هغوی عالم هم د نورې دنیا په پرتله باندې خو هغوی ته خو افلاطون ښکاري که نه. پسرلی صاحب دا وایي. خو کومه ټولنه کې چې د سواد سطحه لوړه ده، مثلا خلک ماسټري لري یا لیسانس لري، نو تاسو فکر کوئ چې د هغوی عالمان به په کومه سویه وي که نه. نو کله کله داسې وي چې خلک لوړ نه وي بلکې ټولنه لږه غوندې ټیټه وي که نه. پسرلی صاحب ګوره دې ته موږ کله نه متوجه کوي که نه. یا مثلا درویش وایي ما خپله توره کړه د ورور په زړه کې ما ته خدایه، چې دشمن راغی نو په دواړو لاسو ورته په دوه لاسو هم پاته خدایه، یعنی بیا را سره څه شی هم نه و که نه. دا ګوره مستقیم یې فکر وړاندې کړی هغه ټولنیز، او زموږ او ستاسو د ټول تاریخ نه دا نتیجه راخیستې ده درویش دوراني، او موږ ته ویلي دي چې موږ همیشه خپله توره د خپل ورور په مقابل کې کارولې ده، او د دشمن په مقابل کې بیا تش لاس ورته پراته وي. څنګه مفکر شاعر کله چې کله موږ او تاسې وایو چې فکر، موږ او تاسې معاصر شاعري په تېره د ځوانانو شاعري چې وګورو، یو ډول لکه د فکر نه چې خالی وي که نه. مطلب دا دی چې ځوانان باید دې ته متوجه شي چې د عشقي مسایل هغه دغه شعر ما ویلی یو وخت چې غمې دوراک و غمې یار به شامل کړ. څومره چې د شاعر سن زیاتیږي، څومره چې د هغه تجربه زیاتیږي، مشاهده او مطالعه زیاتیږي، هغه غومره د هغه د فردي تجربې نه او د فردي عواطفو نه راوځي، ټولنیز کېږي، قومي کېږي، ملي کېږي او حتی بشري کېږي که نه. یعنې د لوړو افکارو شاعر کېږي. هر شاعر لومړی دې تجربې نه راوځي، لکه د یو صوفي غوندې خوشحال وایي که نه، لږ نه دي له مجاز حقیقت ته رسېدلي، ما څنګه دی پسه او لږ نه دي له مجاز حقیقت ته رسېدلي، د ښکلو د جمال په ننداره کې ما خدای بیا موند،
لږ نه دي له مجاز حقیقت ته رسېدلي. هر سړی شاعري د خپلو د مجاز نه پیلوي که نه، خو وروسته بیا دا غم د قوم د غم سره شریک کي، نو بیا د قوم دغه شي او په دې اساس باندې زموږ او ستاسې شاعرانو ته هم همدغه کار په کار دی چې نه یوازې دا بلکې کولی شي، ضرور نه ده چې په غزل کې وي، کولی شي په یو سمبولیک نظم کې مثلا ډېر ښه افکار او ډېر ښه فکرونه وړاندې کړي. په دې اساس باندې زما ټوله دا هڅه چې وه دا نن دې ته متوجه وه چې ځوانانو ته یو خبره وکړم که نه، نو دا نوره د هغوی خوښه ده، خو فکر کول، فکر داسې یو څیز دی چې شاعر ته ژوند ورکوي که نه، یعنې پای او د هغه شاعرۍ ته بس دی او فکر پرې وکړو، د فکر شاعري ولولو. کله چې موږ وایو چې فکر شاعري څنګه وکړو، نو په کار دا ده چې مثلا په ښکارندو په مسایلو باندې هغې باندې فکر وکړو، او همدغه شانتې د فکر انګیزه شاعري چې ده، لکه مثلا د پسرلي صاحب شاعري موږ ویلې، درویش شاعري موږ ویلې، د نورو شاعري ویلې، هغه ولولو چې هغوی څنګه فکر کوي، د فکر او مثلا دغه فکر څنګه وړاندې کوي، د هغوی د تجربو نه استفاده وکړو او په دې اساس باندې فکر شاعري ولولو او د فکر د ارایې چل زده کړو. بس وای بل سلاید به نه وي؟ نه استاد، هغه به سوالونه دي چې دي استاد لږ سره وګورئ.